سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. A11 څلورم لوست. په دې لوست کې هغه مهم څه چې په لومړیو ورځو کې تاسو جرمني ته راځئ د فورمې ډکول دي. هر دفتر چې تاسو ځئ یو غوښتنلیک درته درکوي یا تاسو نه غوښتل کېږي چې تاسو نوملیکنه وکوئ. نو کوم لغتونه باید زما یاد وي چې زه وکولی سم یوه فورمه په سمې طریقې سره خپله ازادانه او خپلواک ډول باندې ډکه کړم. انملډ فورمولا، غوښتنلیک فورمه یا هم د نوملیکنې فورمه، داسې یو څه. انملډونګ نوملیکنه، Anmeldung, نوملیکنه. Familienname کورنی نوم، Familienname کورنی نوم یا تخلص. Vorname نوم. که یوازې په فورمه کې نام لیکل سوی وي، نام دا معنا ورکوي چې ته هم خپل نوم ولیکې او هم ورسره کورنی نوم ولیکې. Geburtsdatum, Geburtsdatum د زیږیدنې تاریخ چې په هغې کې ستاسو د زیږیدنې ورځ وي، د زیږیدنې میاشت وي او د زیږیدنې کال. څنګه بیلوئ؟ په ټکو باندې بیلوئ او د چپ نه په راسته خوا لیکل کیږي. اول ورځ لیکل کیږي، ورپسې میاشت لیکل کیږي، بیا ورپسې کال لیکل کیږي. بل ناسیونالیټیټ ده. ناسیونالیټیټ ملیت. شتغاسه د کور ادرس په اړه باندې. کور ادرس. شتغاسه د سرک نوم. هاوس نومه د کور نمبر یا د کور شمیره. پوسټ لایتسال د ښار په کومه ساحه کې چې تاسو اوسیږئ د هغې کوډ ده. وونورت یا شټات معنا ده چې د ښار په د مغه ولایت په کوم ښار کې اوسیږئ یا د هغې ایالت په کوم ښار کې تاسو استوګن یاستئ. لند هیواد. د فورمې ډکولو په وخت کې بل چې شته اړتیا لرئ چې تاسو سره څنګه اړیکه ټینګه کړي. د اړیکې ټینګول یو خو ستاسو د کور ادرس و او بل ټلیفون نمبر د موبایل شمیره ده. د همیشه یا د موبایل شاته ولیکئ یا یو کاغذ کې ځان سره ولیکئ چې په لومړیو کې تاسو ته ستونزمن کار وي چې دا په ذهن کې وسپارئ او یا هم په جرمني ژبه ووایئ. یو کاغذ کې ولیکئ، بیا کولی سئ هغې نه تل کار واخلئ. او ستاسو ایمیل ادرس ده یا بریښنالیک. کله چې تاسو فورمه ډکه کړه په پای کې هلته لیکل سوي وي چې کوم ځای کې تاسو د ورقه امضا کړې ده. معنا ده چې تاسو د ښار نوم لیکئ، ورپسې تاریخ لیکئ، بیا ورپسې هغه لاسلیک کوئ. یو فورمه لاسلیک کوئ. ورد کوم ځای ده، کوم هلته تاسو فکر وکئ فرانکفورت کې دا تاسو ډکه کړې ده. فرانکفورت اماین ده. تاریخ به ورسره لیکئ. په کوم تاریخ باندې؟ 28 د 2 2022 د بیلګې په ډول. او دلته به تاسو خپله امضا کوئ. اوس راځو یوه امتحاني فورمه ډکوو. په امتحاني فورمه کې یا نوملیکنه کې زه غواړم یو کلب کې یا د شپورت په کلب کې نوملیکنه وکړم. فورمه ماته راکوي یا د نوملیکنې ورقه ماته راکوي، ته دا ډکه کړه. زه په فامیلیا نامه کې څه لیکم؟ فامیلیا نامه کې زه خپل کورنی نوم لیکم چې هغه نوري ده، دا لیکم. ورسره به خپل کورنی نوم یا نوم لیکم.
دلته بیا هم ما نوم لیکلی، د دې په ځای باندې باید ما فورنامه لیکلی وای ځکه کورنی نوم ما دلته لیکلی ده. Name oder Familienname دا دواړه یو معنا ورکوي. Name und Familienname دا دواړه یو معنا ورکوي. کله چې زه فورنامه لیکم، فورنامه معنا دا چې زما نوم. Geburtsdatum د بیلګې په ډول 09 بیا چې هره میاشت راځي 10 او بیا به ته ورسره کال لیکي چې هر څو ده. Nationalität د کوم ځای نه راغلی یا ملیت د څه شی ده، افغانش به لیکي ورته، افغانش. Straße د سړک نوم چیرته چې تاسو اوسیږئ. وروسته له هغې نه به بیا د کور نمبر لیکئ چې څومره شمیره د کور نمبر ده، 109 یا هر شی چې ده. چیرته اوسیږئ، په کوم ښار کې، د بیلګې په ډول زه لیکم منهایم کې اوسیږم او لنډ چې شی ده جرمني، یا جرمني به نه لیکو مونږ دلته ځکه آلمان ده، په آلمان کې جرمني ته مونږ دویچلند وایو یا دویچلند به لیکو. دلته به زه خپله د ټلیفون شمیره لیکم، هر شی څه ده هغه به ټوله دلته لیکي او ایمیل ادرس به دې لیکي دلته. وروسته له هغې نه دلته بیا لیکل کېږي چې کوم ځای کې تاسو دغه فورمه ډکه کړې ده او امضا کړې ده. زه وایم ما منهایم کې ډکه کړې ده، منهایم کې مې ډکه کړې ده. په کوم تاریخ؟ نننی تاریخ مثال 09/5/2022 کال او امضا کوي به دلته. دا وه د یوې فورمې ډکول او هغه لغاتونه چې موږ ته په کارېږي. کیدای شي په اول وارې لږ څه مغلقه ښکاره سي، خو که څو وارې تاسو دا ویډیو وګورئ تاسو ته به دا لغاتونه هم اشنا سي او د فورمې ډکول به هم اسانه سي. دا یوه ډېره ساده فورمه وه یا ډېر ساده یوه نوملیکنه وه. په راروانو کې به موږ مغلقې فورمې هم ډکوو. تر بیا ښې چارې.